د ټولنیزو رسنیو افغان کارکونکو له لوري د پاکستان پر مخ کلکه څپېړه دا چې د افغان ټولنیزو رسنیو کارکونکو داسې څه کړي دي او بیا پاکستانیانو ته څومره زور ورکړی دی دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. له څو ورځو راهیسې فیسبوک او ټویټر کې پاکستان تحریم کړی کمپاین پیل شوی دی. د جمهوریت ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په ګډون نورو لویو چارواکو هم په دغه کمپاین کې ګډون کړی دی. کارکونکو په فیسبوک او ټویټر کې د پاکستان سنیکشن په کارولو سره له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پاکستان تحریم کړي. د دغو کارکونکو په باور پاکستان د طالبانو ملاتړ او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. له همدې کبله باید ملګري ملتونه دا هیواد تحریم کړي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر ځانګړي ناستې مخکې چې د زمري پر 15مه وشوه پیل شو، خو نن دوشنبې ګړندی شو. دا هاشټګ په فیسبوک او ټویټر کې په ډیر کارول شوي ټرند اوښتی دی. دا هاشټګ د دوشنبې تر غرمې پورې په ټویټر کې تر 140,000 او په فیسبوک کې بیا تر 1000 کارول شوی دی. له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې شوي دي. کابل کې چارواکي پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي، خو اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې افغانستان کې د سولې او ثبات پلویان دي. ډیره مننه چې د ویډیو تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. تاسو د دې کمپاین په اړه څه فکر کوئ؟ ملګري ملتونه به دا غوښتنه ومني او کنه؟ او آیا تر اوسه تاسو په دې کمپاین کې ګډون کړی دی او کنه؟ که مو ګډون کړی وي او که مو نه وي کړی نو دلیل یې په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو زموږ د یوټیوب چینل سره پاتې شئ.